د مولانا د نږدې ملګري وژنه. فضل الرحمن وایي پاکستانی ریاست خپله د ناامنیو تخم کرلی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستانی ملایانو تیر 50 کال افغانستان ته جهادیان او ځانمرګي لیږل، خو اوس چې پرې ډالر بند شوي سترګې خلاصې شوې او رښتیا ویناوې کوي. حمیدالحق چې د مولانا نږدې کس و وړمه ورځ د ځانمرګي بریدګر لخوا ووژل شو. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو روانو ناامنیو ته په اشارې وایي چې پاکستان پخپله د دې ناامنیو تخم کرلی دی. هغه ډېروي له اسلامي امارت سره د پاکستان اړیکې پر خرابېدو دي، ځکه په هغه هیواد کې د ناامنۍ تور پر اسلامي امارت پورې کوي چې جنګیالي ترې ورځي. مولانا فضل الرحمن وایي چې ښایي له افغانستان نه د ورتلونکو جنګیالیو شمیر لږ وي او د اسلامي امارت له کنټرول هم بهر وي، خو پاکستانی رسنۍ هغه راپورونه خپروي چې واکمني ورته ورکوي. نوموړی ډېروي چې د جنرال ضیاء الحق له واکمنۍ راهیسې د افغانستان د دولتونو پر ضد په پاکستان کې جنګیالي روزل کېدل. سیاسي کارپوهان وایي چې د مولانا فضل الرحمن کورنۍ او ګوند هم د مشروع افغان دولتونو پر ضد د اسلامکارو جنګیالیو ډلو په روزنه، ملاتړ او هغوی ته په تبلیغ کولو کې لویه ونډه لرلې ده. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو ورځې وړاندې ویلي و چې اسلامي امارت دې د پاکستان پر ضد د افغان خاورې کارېدل منع کړي. پاکستانی چارواکي یادونه کوي چې له افغانستان نه پاکستانی طالبان ورځي او هلته بریدونه کوي، خو د اسلامي امارت چارواکي وایي په پاکستان کې روانه ناامني د هغې هیواد کورنۍ موضوع ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.